أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دی آیات کریمه کې الله رب العزت فرمای چې مونږ او تاسو د ژبې نه کم ټکي راوباسو، کوم خبره کو نو فرشتې تیار ناستې دي، هغه خبرې فورا لیکي کرامن کاتبین. په اوږو باندې الله رب العزت فرشتې مقرر کړي دي. د دې وجې زمونږ د ایمان خوبي او صفت دا دی، قد افلح المؤمنون. الله پاک وی یقینا مؤمنان کامیاب دي. اوس کامیاب مؤمن چاته وي؟ نو د کامیاب مؤمن په صفاتو کې یو لوی صفت دا ذکر کړي چې والذین هم عن اللغو معرضون، چې هغې د بې فایدې کارونو او بې فایدو خبرونه الله پاک وی مخ اړي. ځکه د ایمان او د اسلام ښکلا په دې کې ده، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. یعنې پکار داري چې یو سړی ځان ته مسلمان وي چې زه ښکلی مسلمان یم، نو دی به فضول کارونه او فضول خبرې بالکل پرېږدي. محبوب د صحابه کرامو نه تپوس وکړو ای الاعمال احب الی الله، وایه په عملونو کې کم یو عمل الله ته ډېر خوښ دی. فسکتو، ټول صحابه کرام چپ شو. فلم یجبه احد، یوم جواب ورنکو. نو بیا خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپلو فرمایل هو حفظ اللسان، چې الله پاک ته په عملونو کې خوښ عمل دا دی چې بنده د خپلې ژبې حفاظت کوي. صحابي من نجاتو، جی قربان بچاو پس کې دی فی املک علیک لسانک، دا خپله ژبه دی نه ده، دا قابو کې وساته. د دې وجې نه مشهور حدیث دی، مونږ تاسو ټول بیا اورو چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې الله پاک باندې یقین کوي او قبر آخرت مني، نو دله پکار دا دي چې ښکلې خبرې دې کوي، اکني چپ ته پاتې شي. ځکه بعضې وخت کې یو بنده یو خبره وکړي او دې پروا نه ساتي، خو الله پاک په هغې دومره خوشحاله شي چې دله لوی لوی درجې ورکړي. وان العبد لیتکلم بالکلمة من سخط الله. او بعضې وخت یو بنده عامه خبره وکړي او دې معمولی ګڼي، خو په هغې الله ناراضه شي او دې د هغې یوې خبرې د وجې نه حدیث شریف کې راځي دوزخ ته لړ شي. نو چې موږ او تاسو کوشش کوو چې داسې سنای خبرې هغه په فیسبوک کې هم نه نشر کوو، کمنټ کې هم داسې لیکل نه کوو، بیا نیکانو خلکو پسې لیکل میکل کول. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. بس سنای بات بے تحقیق نقل کول یا پاغي کمنټونه کول. نو چې کوشش کو چې د خپل ژبې مونږ او تاسو خیال ساتو، په دې باندې دروغ نه وایو، د چا د لزاري ونه شي، چاته غلط نوم وانه خلو، چاته په کنزلو نکو. نو چې مونږ او تاسو ډیر خیال ساتو، ځکه د دې ژبې په وجه باندې به ډیر خلک ناکامه کیږي. نو ښکلی ایمان او ښکلی اسلام دا دی چې مونږ او تاسو احتیاط سره ژوند تیرو، او کومه خبره چې کو چې دا زمونږ یقیني چې الله پاک سن رہا ہے. الله پاک زمونږ دا خبرې برای راست اوري، فرشتے لکھ رہے ہیں. فرشتے زمونږ دا ارسلی کی قیامت کې به عمل نامه مونږ له راکړی شي، نو چې ښکلې خبرې پکې. تقي عثماني صاحب حافظه الله فرمای چې ما ته والد محترم رحمت الله علیه رحمت واسعه مفتی شفیع رحم الله یادی چې هغې وی چې بچی داسې خبره کوه، درس کې، بیان کې، تقریر کې، واعظ او نصیحت کې، او داسې خبره بچی کتاب کې لیکه چې قیامت کې درنه الله پاک تپوس وکړي چې دا تا په کم نیت باندې لیکلې وه، هغه په کم نیت باندې دې کړې وه، نو چې تا سره بیا جوابي. دا کمې خبرې چې مونږ کوو یا یې لیکو په کمنټونو کې، نو چې سبا داسې نی چې نعوذ بالله د دې د وجې بیا مونږ کړېږو. او انسان دی که داسې خبرې شوي نو چې د الله نم معافي وغواړو، هغه چا پسې هم کړي په کمنټ کې، نو وخت شته چې د هغه نم معافي وغواړو
او نور مرګرو ته په مینې محبت سره ووایو چې د الله رب العزت د دې صفت د خاطر چې الله سن رها ہے نو چې کوشش کو په کمنټونو کې نیکانو خلکو پسې یا عام مسلمانانو پسې داسې خبره ونشي چې هغه دلزاري وشي. الله رب العزت ته والماله بیا تاسو له د خپلو د ژبو د صحیح استعمال توفیق راکړي او الله دې موږ او تاسو د مسلمانانو د انسانانو دلزارۍ نه محفوظ وساتي. موږ تاسو کیسه کوو چې بیا ناسته وه عبدالله ابن مبارک رحم الله ورسره خبرې کولې نو هغه به ورسره عامې خبرې کولې هغې به ورته آیاتونه وي. مقصد د واقعه نه مې دا دی چې اخر کې ورته هغه وي مولي صاحب چې ته ولې ماته آیاتونه وي نو هغه ورته وي خانه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله پاک فرشتې مقرر کړي دي دا کومې خبرې چې کوو دا هغې لیکي. ناسې نه خانه زه عامه خبره وکړم او الله پاک مانه ناراضه نشي. الله دې ما او تاسو له دا یقین نصیب کړي. آمین.